د پهلګام د خونړي برید وروستو هندوستان د اوبو تړون ختم کړی دی، سفارتي کړکېچ پیدا شوی دی او د جګړې ویره سیوا شوې ده. دا تاوتریخوالی نوی دی خو جنجال پخوانی دی. 2015 د کال په 23 باندې د هند کنټرول لاندې کشمیر په پهلګام کې په سیلانیانو یو وحشتناک برید کې 26 کسانو وژل کېدلو وروستو د هندوستان او پاکستان ترمنځ یو وار بیا ډیره لویه جنجالي موقع پیدا شوې ده. په ممکنه توګه د دې پایلې د جنوبي ایشیا د ثبات لپاره یو غټ خطر وګرځي. د دې برید پړه هندوستانیانو پر پاکستان باندې وراچولې ده. آیا پاکستان ملامت دی؟ هند وایي دوی د کشمیر د مقاومت د ډلو لکه لشکر طیبه او حزب المجاهدین ملګرتیا کوي. پاکستان د دوی ملاتړ کوي. یعنی په خوا چې کله په کشمیر کې یا هندوستان کې حملې شوې دي، پاکستان باندې دا تورونه پورې کړی شوي دي او وایي پاکستان د دې په شا باندې دی. پاکستان دا تورونه ردوي او یوازې د کشمیریانو د سیاسي ملاتړ خبره کوي. د دې پیښې وروستو هند بېسارې ګامونه اخیستي دي. د 1960 کال د انډس اوبو تړون یې ختم کړی دی. د دې ډیټیلز یا تفصیلات درته وایم چې د انډس اوبو تړون څه شی و. خاول هندوستان نور څه کړي دي. د اوټاري واهګا سرحدونه تړلي دي، د پاکستان سفارتي دفاعي سلاکاران شړلي دي او اسلام آباد کې خپل سفارتي عمله چې 55 وه تر 13 راکمه کړې ده. او د سارک هیوادونو لپاره چې کوم پاکستاني ویزې وې دای بندي کړي دي. هند وزیر اعظم دا وخت چې دا پیښه کېده په بهر هیواد کې و، نریندرا مودي هغه خپل سفر رالنډ کړ. د کورونو چارو وزیر امریت شاه د پیښې ځای ته لاړ. دا اقدامات د دور د دوو اټمي طاقتونو ترمنځ تاوتریخوالي په بنیاد باندې دا فکرمندۍ راپارولې دي چې یو وار بیا لویه جګړه کېدی شي. دا خو شو هندوستان. پاکستان څه کوي؟ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملي امنیت شورا یا نېشنل سکیورټي غونډه رابللې ده. د دې اقداماتو په جواب کې به پاکستان په احتمالي توګه باندې څه ګامونه واخلي. ممکنه توګه د هند اقداماتو په اړه ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د نړیوال بانک د لارې د تړون د بیا ارزونې غږ وکړي. د چین، ترکیې، سعودي عربستان نه سیاسي ملاتړ وغواړي. پوځي تیاری ونیسي او د کشمیر وضعیت ته بیا کتنه وکړي. په دې کې چین د پاکستان سټریټیجیک ملګری دی او د دې چې کوم اقتصادي پروژه د سی پیک امکان لري د دې د خوندیتوب لپاره به چین د کړکېچ د حل هڅه کوي. سعودي عربستان او قطر هم د منځګړتوب یو احتمالي رول لوبولی شي. په افغانستان کې په طاقت کې موجود طالبان هم د منځګړتیا خبره کولی شي. اوس شک دا دی چې جګړه کیدونکې ده. دواړه هیوادونه اټمي وسلې لري، خو که د 2014 19 او 2021 جګړو ته وګورو د دې تجربې ښایي چې دوی د بشپړې جګړې په ځای سفارتي او اقتصادي فشار ته مخه کړې ده. خو دا خو ډیر مهم دی. دا ځل وضعیت بدل دی او ډیر قوي دی. هندوستان د اوبو تړون چې دی نړیوال قانون برخلاف دی مات که. د سرحد او ویزو بندیزونه یې ولګول چې په زرګونو کورونه اغېزمنه کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې معاهدې د پرې کېدلو سره بې باوري اوج ته ورسېده. اوس امریکا او اروپایي اتحاد به د فشار کمولو هڅه کوي، خو د هند اقتصادي اهمیت به دوی دې ته اړ کړي چې محتاط دریځ غوره کړي. دې سره په سیمه کې څه کیدی شي؟ په هندوستان باندې څه اثر کیدی شي او پاکستان څه کیدی شي؟ هند دا وخت د لوړې کچې د انفلیشن یا بېروزګارۍ سره مخ دی. جګړه به یې په سیاحت باندې، سیلګرۍ باندې او پانګونه باندې ډېر سخت اثر وکړي. پاکستان د نړیوال اقتصادي پانګې IMF د پورونو او مالي بحران تر فشار لاندې دی. پاکستان د جګړې توان نه لري. که جګړه وشي سیمه ییزې اغېزې به ډېرې زیاتې ویجاړونکې وي. د سی پیک چین پاکستان اکنامک کوریډور پروژه د خطر سره مخ کېدی شي او افغانستان به د کډوالو نوې څپې او د جګړې د پراخېدو له امله زیانمن کېږي.
تاسو ته ما په شروع کې ویلي چې د انډس اوبو تړون څه شی دی په دې باندې به زه تفصیل درته وایم. دا کړکېچ زوړ دی. په 1960 کال کې د انډس اوبو ټریټي یعنې تړون وشو. د هند او پاکستان ترمنځ دا یو یوازینی دوامداره تړون و چې د سند، جهلم او چناب اوبه پاکستان ته او د راوي، بیاس او سوتلج اوبه هند ته ورکوي. د دې تړون ختمېدل به پاکستان د سخت کروندګرۍ یا کرنیز او اقتصادي بحران سره مخ کوي. ولې؟ ځکه چې د دې هیواد 80% 80% کرونده هم په دې اوبو ده. په تاریخي توګه دا تړون حتی د 1965 او 1971 او بیا کارګل په جګړې په مهال هم نافذ پاتې شوی دی. خو اوس د هند لخوا د اوبو کنټرول د نړیوالو قوانینو د سرغړونې په توګه ګڼل کیږي چې نړیوال بانک او ملګري ملتونه یې په دې موضوع باندې مداخله کولی شي. د دې پروګرام پایله هر څه چې وي د پهلګام برید نه یوازې د کشمیر نازک امنیت څرګندوي بلکې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو لا خرابېدو سبب ګرځي. د سیمې د سولې لپاره دواړه هیوادونه په ممکنه توګه کوشش به دا کوي چې د خبرو اترو د لارې دا مسله حل کړي، نه چې د اټومي جګړې د لارې یا د نورې جګړې د لارې دا جګړه دا مسله حل کړي، ځکه چې د دې په جنوبي ایشیا نه بلکې په ټوله نړۍ یو ډیر سخت ناورین سره مخ کولی شي. اوس یو بل خبره په نظر کې باید وساتل شي. د پاکستان کورنۍ سیاسي اقتصادي جنجال څه دی او په دې وخت کې د دې جګړې د کېدو پاکستان ته ګټه سره زیږیدلی شي. دا یو ډیر مهم ټکی دی. زه درته وایم پاکستان کې دا وخت د تیرو 6 کالو نه انتهایی ژور سیاسي تقسیم دی، خام تقسیم شوی دی. یوه، پاکستان د ډیر لوی سخت اقتصادي جنجال سره مخ دی. دوه، پاکستان د ترهګرۍ د ډیر سخت مشکل او چیلنج سره مخ دی. درې، او د پاکستان پوځ چې په یو وخت کې نمبر 1 استخباراتي اداره پوځ ګڼل کېده، په هغو د ولس اعتبار پورته شوی دی. ولس پې تر دې حد اعتبار نه کوي چې اوس پخپله پاکستانیان هغه پاکستانیان چې پاکستان د مرکزیت باندې یقین لري، د پاکستان د متحده پاکستان خوښونکي مینه لرونکي دي، زلمی کل دی، هغه د پاکستان د پوځ په مرکزونو حملې کوي. د پاکستان پوځ په کور کې چې یو وخت د احترام سمبول ګڼل کېده، دا وخت د بې احترامۍ علامت ګرځېدلی دی. پوځي جرنیلان په جلسونو کې بې عزته کېږي، نشي ورتللی. د پاکستان پوځ په کور دننه د بدنامۍ نه علاوه چې د ترهګرۍ د پښتون تحفظ مومنټ لخوا د مشکوکه جګړه کوي ترهګرۍ خلاف، یوه د پاکستان په سیاست کې لاس وهي د پاکستان تحریک انصاف تور دی، دوه او د پاکستان په کرپشن کې په فساد کې لاس دی، درې. یعنی دا خو ډېر غټ جنجال دی چې اعتبار پې ختم شو، په کور باور او بروسه پې ختم شو. یوه دا ډېره مهمه نقطه ده. په نړیوال ډګر باندې هم د پاکستان تحریک انصاف پلویان دا وخت د پاکستان پخوانی صدر عارف الوی په واشنگټن ډي سي کې دی، د دې د تحریک انصاف نور غړي په واشنگټن ډي سي کې دي، امریکایي کانګرس غړو ته، سېنیټرانو ته، نورو چارواکو ته وایي چې د پاکستان پوځ په سیاست کې مداخله کوي. نتیجتاً د امریکا په کانګرس کې 2 غړو د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر باندې د بندیز غوښتنه وکړله، یعنی په نړیوال ډګر باندې هم بدنام دی. دوه، سیاسي تقسیم ختمېدی شي، د پاکستان په پوځ اعتبار جوړېدی شي، امکان شته دی. د دې جواب دی و. پاکستان په خپله په کور کې کورنۍ جنجال نشي ختمولی، نړیوال اقتصادي بحران نشي ختمولی، ترهګرۍ جګړه نشي ختمولی، پوځ خپل اعتبار نشي جوړولی. البته که د هند سره جګړه پیدا کیږي، د هند سره ډغر راځي، نو پاکستان کې کورنۍ جنجال په پاکستان په پوځ باندې کورنۍ تورونه، د پاکستان په پوځ باندې بېدباري نړیواله، د دې پام به ټول د جګړې ته وګرځي. ټول پاکستانیان به وایي چې الله اکبر، موږ د پاکستان د پوځ په شا ولاړ یو. دا قصه به ولې وکړله، ولې مې ذهن ته راغلله، ولې زما په سوچ کې دا پوښتنه راپورته شوه. یوه اونۍ وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر اوورسیز پاکستانی ته وینا کوله. اوورسیز پاکستانیان معنا هغه پاکستانیان چې په بهر هیوادونو کې میشت دي، دی پاکستان ته غوښتي وو. د واشنگټن ډي سي نه هم خلک تللی وو، د امریکې د ګډ نه، د اروپا نه، متحده عرب اماراتو نه، نورو
افریقایي نړۍ نه وغیره وغیره. په دې خطاب کې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر د یو شغله بیان مقرر په توګه باندې د یو جذباتي احساسي انسان په توګه باندې او د یو داسې انسان په توګه باندې وینا کوله چې خلک حیرانه کړی وو. خلک وایي جرنیلان دا قسم تقریرونه نه کوي، دا قسم تقریرونه خو سیاستدانان کوي یا مولیان کوي. جرنیل عاصم منیر به ولې داسې تقریر کوو؟ دا خو یو لهجه وه. د جرنیل عاصم منیر په تقریر کې وسو 80 کاله زړه خبره، دوه قومي نظریه هندو مسلمان، هغه ویل پاکستان د اسلام په نوم باندې د دوه قومي نظریې لاندې په وجود کې راغلی دی. معنا هندو جدا مسلمان جدا. یوه دویمه خبره دا کوله چې کشمیر چې دی دا د پاکستان لپاره ډیر زیات مهم دی. درېمه خبره د بی ایل ای بلوچ لیبریشن آرمي چې کله کوله نو پای کې هم د هند پوځ ته ګوتې ونیوه چې د خدای خبر 100 میلیونه پوځ چې دی موږ سره دا ونه کړل، زموږ ارادي کمزورې نه کړې، نو بی ایل ای به څه وکړي؟ پاکستانیانو ته د وړاندې نه د هندوستان په هکله د پاکستان د پوځ مشر یو نقشه وړاندې کړله، یو تصور وړاندې کړ. پاکستانیانو ته ویل چې یاد ساتئ پاکستان دی، خپل وجود ته وایي چې پاکستان دی وغیره وغیره وغیره. معنی دا ده چې په نړیوال کچ پاکستاني مش پاکستانیان چې دي هغه وایي چې په راتلونکو کې څوم جنجال وي باید د پاکستان سره ودرېږي. اوس دا سوچ په ذهن کې د یو انسان په ذهن کې راپورته کېږي، په خاصه توګه کله چې موږ د خبریال په توګه په داسې موضوعاتو بحث کوو نو بیا ډیر زیات دا شک پیدا کېږي که پاکستان واقعي د پهلګام په پیښه کې لاس وي، څنګه چې د پاکستان د پوځ جنرال عاصم منیر باجوي د وروسته دا کار وشو، نو امکان ډیر زیات دی چې پاکستان په سیاسي توګه متفق شي، د پاکستان په پوځ باندې اعتبار او باور قائم شي، پاکستان د نړیوال بدنامۍ نه محفوظ شي او د پاکستانیانو پام یوازې د پاکستان او د هند ترمنځ جګړې ته وي. معنا د دې ګنې دا ده چې زه دا ویل غواړم چې پاکستان دا کار ته قصده کړی دی او په دې خاطر یې کړی دی. I don't know، ما ته نشته دی پته، زه هېڅ معلومات نه لرم. البته د خبریال په توګه د یو سکپټیکل انسان په توګه د یو بیدار انسان په توګه باید دا سوچ په ذهن کې وساتل شي. د دې نه مخکې هم پاکستان چې دی ډېر په ښکاره په پاکستان کې د حزب المجاهدین او د کم هغه حزبونه چې هغه په کشمیر کې جنګیږي یا د هندوستان په اتباعو باندې یا په پوځونو باندې حملې کوي، هغه په پاکستان کې شته دی. ما ته واقعه یاد ده د پاکستان د پوځي جرنیلانو حمید ګل، د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق، د لشکر طیبه مشر حافظ سعید، د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر، د مولانا عبدالرحمن ګوند مشران، د پاکستان د جیش محمد مشران او هغه مشران چې په نړیوال ډګر باندې ترهګر ډیکلیر شوي دي، د څو کاله مخکې د پاکستان په لاهور کې په مینار پاکستان کې راغونډ شوي وو. ټولو داسې لاسونه په لاسونو کې ورکړي وو، ویل یې د پاکستان بې رغبه د امت مسلمه بې رغبه په هندوستان کې په دهلي باندې پورته کوي. د پاکستان ځینې پوځي مشران اوس هم دا خوب ویني چې دی به ځي او دا خوب دی چې په هندوستان قبضه وکړي، اجمیر شریف کې دعا وکړي او سجده وکړي. دا د هغو پخوانی خوب دی، هغه خوب چې په یو وخت کې مغول لیده او د هندوستان د تاریخ کې د بدترین ماتې سره مخ شو لاړل. هغه خوب چې انګلستان لیدلی و، په هندوستان یې قبضه کړې وه، هغه خوب د هندوستانیانو د فرنګیانو پر شو. اوس د پاکستان ځینې مذهبي سختدریځه دا خوب ویني. معنا دا ده په پاکستان کې دا سوچ موجود دی، نو په ممکنه توګه داسې شوی وي. د دې په شا د پاکستان لاس وي. پخواني مثالونه یې موږ ورکړل، که هغه د ممبۍ د تاج هوټل د ترهګرۍ حملې وي یا د ریلګاډي په پټلۍ باندې حمله وه یا بله حمله وه. بهرحال بیا وایم چې I don't know، خو دا خبره مې ځکه وکړله ځکه مې ورته پام شو چې دا قسمه تصورات د نورو خبریالانو په ذهن کې هم راځي. د پاکستان او د هندوستان میډیا ته که وکتل شي جګړه نن دا که سبا له شروع کېدونکې ده، په ممکنه توګه 40 ساعته کې، په ممکنه توګه 45 ساعته کې، په ممکنه توګه په یوه اونۍ کې.
یو وار بیا وایم آی ډونټ نو خو دا یو تازه ډیولپینګ سټوري ده یو تازه کېدونکې قصه ده تاسو به د دې پروګرام په دې برخو کې خبرو ما دا بي کاسټ و زه رحمان بندر یم